په متحده عربي اماراتو کې د هند جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر وکرم مصري د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب سره وکتل. په دغه لیدنه کې چې د افغانستان اسلامي امارت د تجارت او ترانسپورت وزارتونو معاینانو هم شتون درلود. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او د خلکو ترمنځ په اړیکو کې هر اړخیزې خبرې وسوې. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب د هند د بشردوستانه مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپل متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست له مخې غواړو چې د سیمې د یو مهم او اقتصادي هیواد په توګه له هندوستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. همدا ډول د بهرنیو چارو وزیر هندي لوري ته ډاډ ورکړ چې له افغانستانه هیڅ چاته خطر نشته او د ډیپلوماتیکو اړیکو د لوړولو، د سوداګرو، مریضانو او محصلینو د ویزو اړوند د سهولتونو رامنځته کولو هیله یې څرګنده کړه. د هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو خبرو کې وویل هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او هندوستان غواړي چې دا اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په تیرو شاوخوا 3.5 کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کړي دي او غواړي چې له افغانستان سره د زیربنایي پروژو په پلي کولو کې هم مرستې وکړي. همدا ډول د هند مرستیال وزیر په هیواد کې د سرتاسري امن، ثبات، له مخدره توکو او فساد سره د اسلامي امارت د مبارزې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې هند لیواله دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي او د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي. په پای کې دواړو خواوو د ویزو او تجارت په برخه کې د اسانتیاوو د راوستلو هوکړه وکړه.